افغانستان یو زراعتي هیواد دی. غنم، جوار، وریجې، لوبیا او نورې ترکاریانې لکه پالک، ګندنه، پیاز، الوګان، رومیان، فاصلې، ګلپي، شلغم او همدارنګه تازه میوه‌جات لکه انار، انګور، زردالو، مڼې، خټکي، هندواڼې، بادرنګ او وچې میوې لکه بادام، پسته، ممیز، کشته، ممپلي ښه پرېمانه کیږي. خو تر ټولو زیات چې کرل کیږي او لږ اوبه غواړي او زر تر زره یې فصل تیاریږي هغه د کوکنارو فصل دی چې په پراخه کچه د دې کرل رواج دی. سره له دې چې په بین المللي قوانینو کې د دې کرل ناجایز دی، خو بیا هم ډیر زیات کرل کیږي او د الله جل جلاله احسان دی. څومره چې کرل کیږي هغومره په دې روږدي کسان نشته. د دې بوټي په ذریعه قاچاقبرانو ته ډیرې زیاتې پیسې او غریبو خلکو ته ډیرې کمې پیسې رسیږي. له دې بوټي څخه خلک د خاشخاشو دانې ترلاسه کوي او بیا تیل ترې جوړوي او د سونګ لرګي ترلاسه کوي چې بیا ټول ژمی له دې څخه استفاده کوي او په دواګانو کې هم اچول کیږي، خصوصا د ټوخي او تسکین لپاره ډیر استعمالیږي. د دې بوټي په کرلو کې خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی، خو بدبختانه چې زموږ پر ګران هیواد تر اوسه داسې یو حکومت چې هغه د خلکو درد ته دوا شي نه دی راغلی. هر څوک چې چارواکی شي د خپلې نظریې د تحمیل لپاره په ډیره بېرحمۍ د خلکو په وژنه لاس پورې کوي. که نه نو زموږ هیواد تر ټولو هیوادونو په معدنیاتو ښه بډایه هیواد دی. د تیلو او ګاز ډیرې غټې ذخیرې لري. اوسپنه او مس، سره زر، لاجورد او زمرود په پریمانه کچه شته. د هر غره په لمن کې د برق جوړولو او اوبو ذخیره کولو ځایونه لري او په پراخه کچه دشتې او بیابانونه لري. پریمانه اوبه او خوړونه لري چې زراعت ته د پراخېدو ښه زمینه برابره ده. خو متاسفانه چې زموږ هیوادوال د ټولو هر څه په موجودګۍ کې د فقر شپې او ورځې سبا کوي او له ډیره مجبوریته د تریاکو بوټي کرلو ته مخه کوي او د چرسو بوټي کرل کیږي چې دا یو نشهیي بوټی دی، بغیر له نشې څخه بل هیڅ فایده نه لري. که نه هر افغان په دې خبره ښه پوهیږي چې تریاک او د چرسو کرل حرام دی.